سلامونه او نیکیلی زه تاسو ټول محترمینو ته د 2021 اکسل ټي وی ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د ام اس اکسل د ویو ټیپ په اړه باندې خبرې کوو. کوم هغه مهم اپشنونه چې ډېر زیات پکارېږي او ډېر زیات ضروري دي د هغو اپشنونو په اړه باندې خبره کوو. نو راځو مخکې له مخکې ویو ټیپ خلاصو. تاسو ته لیدلی شئ چې تاسو مخته ویو ټیپ خلاص دی او راځو وایو چې په ویو ټیپ کې ګروپونه څو دي. یعنی په ویو ټیپ کې چې کوم ګروپونه دي په هغه کې کوم اپشنونه دي د دې اپشنونو په اړه باندې هم خبره کوو. نو اول ګروپ ته راځو، ورک بوک ویو ګروپ. یعنی دغه ورک بوک سیده په دې کې څلور اپشنونه دي. د هغو څلور اپشنونو کوم کارونه دي. ګوري اول اپشن ده دلته تاسو کتلی شئ نورمال. یعنی څو وخت چې اکسل خلاص شي، یعنی څو وخت موږ اکسل خلاص کړو او په هغه کې موږ غواړو چې کار وکړو یا کار کوو کې، نو هغه په نورمال حالت باندې وي. او کله چې بیا موږ ګورو چې آیا موږ څو پیجه کار کړی ده، څو پیجه کار سوی ده، په کوم پیج کار سوی ده، په کوم نه ده سوی، په کوم زیات کار سوی، په کوم کم کار سوی، د دې د کتنې لپاره بیا موږ راځو پیج بریک پریویو ته. کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو دی هغه کوم پیجونه چې دي هغه موږ ته جلا کوي. نو زه راځم دلته یو وارې بل شیټ خلاصوم چې موږ ته ښه په غوره شکله باندې معلوم شي چې آیا موږ په کوم پیجونو یا څومره پیجونو باندې موږ کار کړی دی. نو راځم ګورو چې په دې شیټ باندې هم تجربه کوو. که چیرې په دې کې په غوره شکل باندې نه سو معلوم، یو بل شیټ ورته خلاص کوو چې تر څو تاسو سر باندې خلاصي. دلته تاسو کتلی چې دغه رقم دی پیجونه جلا کوي، لکه دې چې جلا کړ پیجونه سره جلا کړي، یعنی په دې پیجونه کار سوی دی، دا پیج تر دې ځای تر دې ځای پورې. او بل ته هم اپشن د پیج لی اوټ. پیج لی اوټ دا کار دی، یعنی هغه کوم پیجونه چې هغه دواړه سره جلا کړي، یعنی سم هیډینګ هم ورکوي، سم هیډینګ معلومیږي، بالکل سره جلای. نو راځو په هغه باندې کلیک کوو. کله چې موږ په پیج لی اوټ باندې کلیک کوو تاسو کتلی شئ چې همدغه رقم مکمل سره جلا کړي. زه به دا زوم ان کړم چې په غوره شکل باندې معلوم شي. تاسو کتلی شئ دلته چې همدغسې پیجونه دی مکمل ټول پیجونه سره جلا کړي. او بل کسټم ده یاري به راسو دغه کوم شو ګروپ ته، ولې په دې دغه پیج لی اوټ کې دغه شو ګروپ چې د دې ټولو اپشنونو په اړه باندې کار کېږي او خبره باندې کېږي. او پاتې شو هغه یو بل اپشن چې د هغه به بیا بعد کې وایو چې ښه په غوره شکله تاسو سر باندې خلاص. نو راځو دغه کوم پیج لی اوټ چې دی دا زه نورماله کوم. کله چې مو دی نورماله کوي دلته تاسو کتلی شئ دغه کوم ګریډ لاین سي، یعنی هر پیج یا هر هغه چې موږ خلاص کو اکسل اول وار راځو زه به دلته دا درشم، یعنی دلته دا کوم ګریډ لاین چې دی دا تاسو لیدلی شئ. د دې ګریډ لاین د ورکولو لپاره راځو په دې باندې کلیک کوو. تاسو کتلی شئ چې هغه کوم ګریډ لاین چې و هغه مکمل ورک شو او بیرته د راوستلو لپاره کلیک کوئ. او دا کوم فارموله بار چې د کچېرې ورکول غواړئ راځو په فارموله بار باندې کلیک کوو. هغه کوم فارموله بار چې دغه ورک شي بیرته د راوستلو لپاره باندې کلیک کوو، فارموله بار بیرته راځي. او بل راځو پیج لی اوټ ته کوم دغه هیډینګ چې ده، یعنی د دغه هیډینګ د ورکولو لپاره موږ کلیک کوو. تاسو کتلی شئ چې کوم هغه هیډینګ هغه ورک شو او بیرته د هیډینګ د راوستلو لپاره بیرته کلیک کوئ. او دغه رقم رولر تاسو کتلی شئ چې هغه رولر ورک شو او بیرته که غواړئ راولئ بیرته رولر تاسې راوستی شئ. او بل راځو د کسټم په اړه باندې خبره کوو چې د کسټم کار څه دی او کسټم کوم کار کولی شي. اوس فرض که زه به دا ایریا یا دا ایریا نه دلته راځم بل ایریا داسې سلیکټوم. راځو په کسټم باندې کلیک کوم. له کسټمه بعد په ایډ باندې کلیک کوم. دلته ځم نوم ورکوم، یعنی نوم هم کسټم نوم ورکوم او اوکې کوم، یعنی دغه علاقه، یعنی دا چې کوم کچوله، یعنی دا کوم سیل چې ده. او پاتې شو اوس زه راځم بل ځای کار کوم. اوس فرض که زه ولاړم ښه
ډېر ښکته ولاړم. اوس غواړم چې بیرته ولاړ شم هغه ځای ته چې کوم ځای ما کسټم کړی یا ما کار باندې کړی. زه به راځم کسټم او شو باندې کلیک کوم، ډایرکټ ما هغه ځای ته را رسوي، یعنې هغه ځای ته زه را رسېدلی شم. راځو په دې ټیبل به د ویم افلای کو که چیرې کار وشو. راځو بل دانه جوړو، ایډوه مې له ایډیدن بعد دې ته نوم ورکوم، یعنې فرض کړه زه سم او اوکې کوم. بیا راځم لاندې او په کسټم باندې کلیک کوم. له کسټم بعد دلته راځم سم سلیکټ کوم او شو باندې کلیک کوم. تاسو کتلی شئ چې هماغه ځای ته راغلم، یعنې د کسټم دغه کار ده. او بل ګروپ ته زوم ګروپ، یعنې زومول که غواړئ چې 50% 25% یا دلته غواړئ چې ورته ولیکئ خپله هم ورته لیکلی شئ چې ماته 50% باید زوم شي. او کله وخت دا رقم راځي چې ډېر زوم ان یا زوم اوټ کې تاسو خپل اندازه ورکړئ چې زه اوس نورمال کوم حالت راسم. نو دې لپاره دا کوم پیج د اوصل فیصد باندې لیکلي دی باندې کلیک بیرته ته نورمال حالت راکړئ شي. او بل چې کوم شیټ کې فرض کړه ډېر کار سوی یا ډېر هغه مهم ځای اوس فرض کړه مهم حساب دی دغه ځای زه غواړم چې باید صرف ماته دا ځای زوم شي. نو دا ځای مې سلیکټ کړه او دلته دا زوم ټو سلیکشن په دې باندې وکلیک کوم. تاسو کتلی شئ صرف هغه ځای ماته زوم شو چې کوم ما سلیکټ کړی و، نور نه دی زوم شوی. او بیرته د نارمل حالت لپاره راوستل په دې باندې کلیک کې بیرته نارمل حالت ته دی راکړلی شي. او راځو وینډو نیو وینډو که چیرې د دې شیټ یو بله نوې وینډو غواړئ دلته تاسو ورته کتلی شئ چې دلته به دی نوې وینډو راواړئ. ځکه په چیرې نیو وینډو باندې کلیک وکړم او دلته په ارینج باندې یعنې هغه وینډوګانې چې خلاصې شوي دي هغه ارینجول له دې ځایه له ترو ته کولی شي. او فریز هغه وخت کار کوي کله چې اوس فرض کا ډېر رو یا کالم زوی هغه که ته غواړې چې اوس یعنې اول کالم یا اول رو نسی فریز د دې دپاره دلته به اول کلیک وکړې بعد له هغه به فریز باندې کلیک وکړئ. د فریز زیاتنه بعد تاسو کتلی شئ یعنې هغه کوم اوله رو یا اول کالم چې ده هغه نه سکرولیږي، نور سکرولینګ کیږي. او بل راځو په میکروز باندې کار کوو، یعنې دا هم یو له دې ویو ګروپ څخه یو مهم اپشن دی. د دې لپاره راځو زه دلته یو داسې کوچنی ځای سلیکټ کوم. دا د داسې ځای دپاره استعمالیږي لکه یو ټیبل یا یو ځای ډېر زیات ځای جوړونې یا هر وخت تا دا ټیبل پکار دي. دې دپاره ته په میکرو باندې راکړلی شي او دلته ریکارډ باندې کلیک کولی شي. کله چې په ریکارډ باندې کلیک کوي دلته د میکرو 2 په نامه باندې یعنې کار نوم ورکولی شي هغه نوم هم ورکوي. او که چیرې وایي چې شارټکټ کی ورکوي که شارټکټ کی هم ورکولی شي، که غواړئ چې نه ورکوي نو ورکوي. او راځو په اوکې باندې کلیک کوو. کله چې موږ په اوکې باندې کلیک کوي دلته تاسو کتلی شئ چې دلته به زه څو داسې ټایپ کړم هم صرف په دې وجه چې معلوم شي چې په غوره شکله باندې. راځو دې ځای ته به یو ځله رنګ هم ورکړو چې په غوره شکله باندې معلوم شي. او راځو بیرته ویو ته راځو او کوم هغه ریکارډینګ چې موږ سټارټ کړی و هغه به سټاپ کړو. کله چې موږ ریکارډینګ سټاپ کړ اوس یعنې دا کوم ټیبل یا داسې موږ جوړ کړی راځو نوي شیټ ته. کله چې کنټرول ان مو ووهلئ او نوي شیټ ته زه رالم زه به راسم ویو ته. له ویو بعد به زه میکرو ته راسم. په میکرو کې به ویو میکرو باندې کلیک کړم، یعنې کوم هغه میکرو ټوسي و هغه باندې به کلیک کړم او دلته به رن باندې و. تاسو کتلی شئ یعنې هغه ټیبل چې هلته څنګه چې موږ کار باندې کړی و یعنې هلته چې څنګه ریکارډ شوی و هغه به سیم ټو سیم راسي دلته او دلته به کار باندې وشي. دلته به هم هغه رقم شی موږ ته جوړ شي لکه هلته چې جوړ و.